السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد او ژوندي لره. الله تعالی مو تل کامیاب او خوشحاله لره. الله تعالی مو تل په زندگی کې بریالي لره. الله تعالی مو تل داسې کامیاب لره چې په زندگی له مشکلاتو سره نسی مخ. محترمینو، یو ډیر مجرب عمل مو ستاسو لپاره راوړی دا مجرب عمل له تاسو سره شریک کوم. هر هغه دوستان چې دی له محتاجی دی بل سره دی بل لاس ته محتاج له فقر سره مخ وي، ان شاء الله الله تعالی بیا له دې حالت څخه خلاص کی. دوستانو، یو ډیر بهترین او مجرب عمل ده او ډیر کوچنی عمل ده. تقریبا په وخت د حسرت کې 2 آیات دي. دا 2 آیات سواس الله تعالی جل جلاله به دی په زندگی کې یو بل شانتی کیفیت راولي. په ژوند کې به د خوشحالي وي او اکثره وخت تاسو د یاد وي د انسان په زندگی کې خوشحالي هغه وخت راځي چې انسان کله الله تعالی ته نږدې شي، کله چې انسان د خدای پاک جل جلاله پر منبردار شي، د انسان زندگی سمي. یا بل انسان سی کله مالدار سی پیسې پیدا کې دغه انسان هم زندگی بیا سمي وي، هغه په دې ژوند کې بیا چاته نه محتاج کی. ولی کدی په هر لار باندې چاته محتاج سي، دغه محتاجی د مخنیوي لپاره د اول پیسې خرڅوي، خپل ځان له څخه خلاصوي. دغه وظیفه دوستانو د بندگانو له محتاجی څخه مهم خلاصوي. د الله تعالی نږدې دوستان مهم جوړوي. الله تعالی ته د مقرب کسان به ان شاء الله تاسو جوړ سي او د الله بخښ سي کدغه وظیفه سره تاسو رب تعلق زیات کړئ. زه تاسو ته دا اطمینان درکوم چې په فضل د الله سره هر څه کوونکی خو الله لا الله ما سوا هیڅوک دا قدرت نه لري چې د انسان مشکل دی ورحل کی، چې د الله نه خو او چې د الله خوښ سو بیا هر څه کېدای شي. بنده د خپل سترګې پټي کې بیا لڅولای نشي سو دی الله خوښ نشي، چې دی الله خوښ سي بیا لڅ کی، چې دی الله ورته اراده سي پټي بیا پټي. ځکه دا ټول دی الله په قدرت کې ده، بغیر له الله څخه هیڅوک نشي کولای. دا زموږ عقیده، دا زموږ ایمان. نو دوستانو، عرض می دا و چې دا وظیفه می د رزق له تنګي څخه هم خلاصوي، د بل له احتیاج، له مسکنت، له فقر، زلالت، خواري، بیکسي، له دې ټولو څخه خلاصوي او بل دی الله و طرف ته د نږدې کوي. هم دی الله تعالی مخلص دوست جوړوي. کله چې دی الله مخلص دوست جوړ شي، دا بنو زه خوش خبری درکم چې په دې دنیا کې هم کامیاب ناکام کېدل نه سي، په دنیا کې خو یې کامیاب. کتا سو فکر وی الله تعالی خوشحاله کول دا ډیر ګران کار ده، ډیر مشکل کار ده. خو انسان چې کله پر ځان باندې بوج تکلیف راولي بیا یې خوشحاله کولای شي، بیا انسان الله تعالی راضي کولای شي، بیا خپل ځان دی الله تعالی مخلص بنده جوړولای شي. کله چې دی الله تعالی خوښ شي، الله تعالی ته نږدې شي، دی الله تعالی مخلص بنده شي، بیا چې ته په دعا کې الله څو غواړي الله درکوي. بلا فرض بلا مثال ګوري، تاسو یې فرض کې یو سړی پر تاسو باندې ډیر ګران، ډیر درته محترم ده. کله چې هغه تاسو په ژوندۍ کې دی یو شی پښتنه وي کې غوښتنه تاسو یې ګوري ورکوي، نه جنګ ګرځوي، پرغه مهرباني کوي. نو الله تعالی تر مور پلار زیات مهربان چې الله تعالی خوشاله کې دی، الله تعالی دوست وي، دی الله تعالی خوشاله کوي، بیا چې الله تعالی څخه څه غواړي الله تعالی درکوي. نو راسه دا وظیفه وکړه، وخت مزه کوه، پر زندگی به ان شاء الله خوند واخلې، پر ژوند به ان شاء الله خوند واخلې، دعاګانې به ان شاء الله راته وکړي. که تاسو وګورئ ما درته ویل چې الله تعالی راضي کول ډېر ګران کار ده. نوح علیه السلام څخه چې پوښتنه وکړي چې تا دومره 900 کاله تبلیغ وکړي، دومره محنت یې وکړي، بیا دې 18 نفره مسلمانان کو د دې څه لپاره؟ وایي د الله د راضي کېدو لپاره، چې الله له ما راضي شي. حضرت آدم علیه السلام چې 40 کاله الله تعالی ته ځړل، د څه لوجه؟ د دې لوجه چې الله را څخه راضي شي. حضرت یونس علیه السلام چې د ماهی په نس کې دغه کلمې ډېرې ویلې، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، څومره کلونه کې پروت. د دې لپاره چې ما الله تعالی له ما څخه راضي شي دا کلمې ویلې، الله تعالی ګوري وسره راضي شو. کله چې د دعا قبول شوله، د هغه زاری قبول شوله، الله تعالی جل جلاله د مایل نس څخه ګوره راويسته. څونه ګران کار ده
انسان ته د مایع په نس کې ځای ورکول دا ګوري یو هغه الله کولی شي سمو تاسو یې پیدا کړي بل چا د وس کار نه ده. بیا هغه الله ته زاری کول هغه الله خوشاله کول دغه مخلص دوست ځان جوړول. بیا چې کله دا کلمې په ژوندۍ کې ډېر وویل الله تعالی جل جلاله هغه د مایع له نس څخه راویستی په امتحان کې کامیاب کړي. څومره نبیان چې تیر سوي دي څومره نبیان ګوري دې دومره تکلیف کړی دومره محنت یې کړی الله تعالی خوشاله کړی د یوازینی عمل هم دا د پوښتنه جنو کې د څه لپاره کوي د دې لپاره چې الله راضي کړي. نو زه درته وایم چې الله دې راضي کړي کامیاب والله بالله که دا لوړ درته کوم والله بالله که نه په دې دنیا ناکام شي نه په صرف او صرف الله راضي کړي. الله چې دې راضي کوي نو بیا چې ته الله تعالی سپورته کې یا الله غریب یم مسکین یم فقیر یم دومره مال او دولت غواړم الله یې درکوي فورا. یا الله پلانکی جمع رشته نکاح خوښه سوې دی یوه لرې یا نه لرې یا درې لرې تر څلورو اجازه درته شته خوښه سوه کوم یې اسباب نه دي برابر اسباب راته برابر که الله تعالی به داسې درته برابر کړي له داسې طریقې چې ستا سوچ او فکر به هم نه وي ولې ته خو د الله مخلص بنده جوړ سوی ته د الله دوست یې. الله تعالی د خپل دوست هغه زارۍ هغه لاس پورته کېدل هېڅ کله نه ردوي خامخا قبلوي. او د الله تعالی مخلص دوست یې له بیمارۍ ناجوړۍ سره مخ یې کله چې الله تعالی سپورته کړي چې الله له دې بیمارۍ څخه خلاص کړي الله تعالی دې خلاصوي جنې. اولاد نارینه اولاد غواړي د الله تعالی دوست الله تعالی دې خوشاله کړي د الله تعالی څخه راضي ده مخلص بنده یې ته چې دغه خاصو کې چې الله نارینه اولاد غواړم نارینه اولاد نشته الله تعالی یې درکوي. په زندگی کې هغه کار چې هغه ناممکن وي مشکل کار وي او ته الله تعالی څخه دغه بار بار غوښتنه کوي هغه روا وي ناروا نه وي یو ورځ به داسې ضرور راځي چې الله تعالی به تاسو درکوي پاته نه لري امکان نه لري ځکه چې الله تعالی جل جلاله د انسان محنت هېڅ کله نه ضایع کوي. اول الله راضي که بیا له الله څخه سوال وکړه چې الله له تا څخه ناراضه وي ته سوال څخه کوې بیا څنګه الله تا ته درکړي. اول الله پاک جل جلاله راضي که چې الله دې راضي کوي الله در څخه خوشحاله سو بیا چې څنګه لاس پورته کوي په هر باب باندې الله تعالی به فورا درکوي بغیر محنت ناس به په څه بم نه خبر له غیبي خزانه به الله درکوي داسې به درکوي چې دې چا محتاج به هم نشي په زندگی یو لاس به بل لاس ته نه محتاج کی په زندگی کې به کامیاب مشکلات او حاجات او تکالیف له ټولو څخه بخلاص. راځي محترمینو هغه وظیفه زه د سره شریکه کوم خو اول مې درته ویل چې در دې وظیفې مخکې الله راضي که الله په څه راضي کېږي الله په دې راضي کېږي چې 5 وخت لمونځ کوه الله په دې راضي کېږي دوکه چلبازي له چا سره مه کوه ناروا کارو څخه ځان راوګرځوه غلطو کارو څخه ځان راوګرځوه بد اعمال مه کوه غلا مه کوه قتل زنا ټولو څخه ځان راوګرځوه مسلمان ته ضرر مه رسوه د مسلمان زړه مه ازاروه مور و پلار زړه مه ازاروه د دغه زړه که د ازار کوي تر خوله بیا داسې څه درته وځي دنیا او آخرت به در خراب بیا په زندگی والله که بیا کت سم کې نه په زندگی والله که پر خیر پر غونډۍ وختلې نو کوشش وکړه د شانو ځان راوګرځوه بل هغه وظیفه زه د سره شریکه کوم په هغه وظیفه باندې عمل وکړئ انشاءالله دا داسې وظیفه ده چې الله تعالی به درڅخه راضي هم سي او الله تعالی جل جلاله به هغه څه درکړي چې ته غواړې. په ورځ کې دوستانو کم از کم دغه وظیفه د سورة والضحی دغه ټول سرت درکړم په دغه سرت کې چې کم سرت ټول پاورفل ده ټول بهترین سرت ده مجرب عمل ده خو په دې کې چې کم هغه ما آیاتونه جن راخصي دغه آیات ده ولسوف يعطيك ربك فترضى دا توري په دې آیات کې دا ډېر خوندور دي مثلا ټول سرت تلاوتوي او دغه آیاتم په دغه سرت کې ده والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. دغه صورت تقریبا د سهار للمنظور است کوشش وکړئ د سهار للمنظور است یا د ماخستن للمنظور است په دې دوران کې تقریبا 15 یا 20 واره تلاوت کوئ کله چې د 15 واره یا 20 واره تلاوت
کوي له هغه وروسته الله تعالی ته لاس پورته کړه چې الله ستا مخلص بنده مې جوړ کړه یا الله پر عبادت باندې وس او قدرت راکړي یا الله له ګناه قتل غلا ذلت مسکنت فقر احتیاجي بېکسي مسکنت بې اولادي له دې ټولو څخه مې الله تعالی آل او اولاد وساتي مثلا هغه دعا وکړه د رزق په باب باندې چې څومره روپۍ غواړې الله تعالی څخه الله تعالی درکوي دغه وظیفه په زندګۍ کې ډیره کوه تقریبا دغه 15 شپېته یا شپېته واره تقریبا چې دا ډیر وخت له تا واخلي نو به 15 منټه د شخه واخلي کې په قرآن کریم کې وایه او دا څه سره یې ووایه کې په یاد باندې وایه بغیر له اوداسه یې ویلی شي نو د سهار له لمانځه د ماخستن له لمانځه وروسته په دې وجه ما درته ویل ځکه چې په دې دوران کې د انسان په اوداسه سره وي نو کوشش وکړئ دونه یې وایاست لاس پورته کې الله تعالی ته دعا وکړي الله تعالی خالي لاس خپل بنده نه راردوي موږ ته هم دعاګانې وکړي موږ بیا تاسو ته کوو یو مسلمان په بل مسلمان دا حق لري چې یو بل ته دعا سره وکړي زه خو دا دعا درته کوم چې د دغه خلک چې دغه وظایف یې ګوري هر څوک چې له هر ځای څخه یاست والله اعلم خو نه سره پیژنو نه به مو سره لیدلي وي الله تعالی دې له هغه غیبي خزانو څخه غیبي ستاسو مرسته وکړي چې په زندګۍ کې هر مشکل وي الله تعالی دې در حل کړي په خپل فضل او کرم سره او بار دې موږ دا دعاګانې دي او انشاءالله دې بنده دعا الله تعالی قبلوي کله چې بنده الله تعالی ته زیات نږدې سي مخلص سي الله تعالی څخه راضي سي بیا دغه بنده دعا ډیره زر قبليږي